حقانی ولې امریکایان د ځان دوستان بولي د پردې تر شا نوي څه دي؟ سلام ستړي مه شئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه ډېر اهم او پټ خبر ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلال الدین حقانی د امریکا له یوه مشهور تلویزیون CNN سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې امریکا ته د دوی د دښمن په نظر نه ګوري، بلکې دوی غواړي چې له امریکا سره ښې او دوستانه اړیکې وپالي. دا چې ولې د جلال الدین حقانی نظر دومره ژر بدل شو، په اړه یې لاندې څو مهم ټکي لوستلی شئ. دوی که امریکا دښمن نه بولي، نو بیا که نوی اطلاف چې پاکستانیانو ورته جوړ کړی، ځکه تېره هفته د پاکستان د نوی حکومت مهم غړی د امریکا د استخباراتو مهمو کسانو سره امریکې کې لیده کاته کړي او پر مهمو مسایلو بحث کړی. که جلال الدین حقانی د پاکستانیانو په معده د نوي اطلاف په دې صورت کې دی قوي شو، نو بیا به کندهاري طالبان دوه انتخابه پاتې وي، یا به هغوی حکومت کوي او یا هم جنګ. که حقانی کوي شي، نو په 3 یا 4 جبهو کې به پاکستان او امریکا په ملک کې دننه داخلي جنګونه شروع کوي، چې له ډېر وخت نه هیڅ د امریکا دا هیله وه، اوس هم دا غواړي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت کمزوری او له بله خوا د لنډغرو په نامه د افغانستان د ټوټه کېدو او دلته د ویشل شوي کمزوري فدرالي حکومت رامنځته کېدو لپاره لار هوارول دي. د جلال الدین حقانی له دې مرکې یوه اونۍ مخکې د حقانی ډلې لوړپوړي چارواکي پاکستان ته غوښتل شوي تر په افغانستان کې د روانو منظموالي او لکنداري یا په اصطلاح د برادر له ډلې ځانونه څنګه خلاص کړي. په افغانستان کې دا خبره مشهوره ده چې حقانی ډله نسبتا آزاد خیاله، خو د پاکستان تر سخت تاثیر لاندې، خو د برادر ډله چې ځان خپلواک ښیي بیا سخته تنګ نظره او په فکري لحاظ پاتې ډله ده. په افغانستان کې چې کوم قیودات د ښځو او نارینه په ژوند لګول شوي، دا ټول د ملا برادر د ډلې ابتکار دی، ځکه څو ورځې مخکې د حقاني د ډلې تر ټولو لوړپوړی چارواکي انس حقاني هم طالبان د حکومت په امر بالمعروف وزارت سخته نیوکه وکړې. ښاغلي حقاني وویل موږ باید د اسلام په نامه د خلق له دین څخه نفرت کول ته اړ نه کړو. د هغه په خبره اسلام متمدن، سوله پال او د ژوند د ټولو اړخونو ته جوړ دین دی، او که چټیات ترې ویل شوي وي، نو دغه ځای ده چې دا موضوع ښه په میډیا کې کاور شي. که امریکا دښمن نه دی، نو بیا دومره انتحاریان جنګونه د ملک ړنګېدل او د خلکو وژل دوی ولې وکړو، تر څو دا ګوزبندي ولس پوه شي. تر بیا ښه وختونه او ښې چارې.